رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه قاري مخبور د قاري محمد اسماعیل خنجري ورور چې په 2018 د نومبر په 10 نیټه باندې د مرکز لښکرګاه ښار د بولان په ساحه کې د سرحدیانو په کنډک باندې د مازدا موټر بم په وسیله باندې فدایي حمله وکړل. کله چې د فدایي حمله وکړل خپل هدف ته ورسېدی، شهید سو. کله چې موږ په دې ټکي باندې خبر سو چې دی فدایي حمله کوي، نو له موږ سره زموږ ټوله کورنۍ په دې باندې الحمدلله ډېره خوشحاله وه. د خوشحالوالي علت یې دا و چې الله جل جلاله زموږ په کورنۍ کې داسې څوک پیدا کړي چې د الله جل جلاله پر دین باندې ځان قرباني کړي. بیا کله چې اخري دی خپل هدف ته روانېدی، بیا له موږ سره په ټلیفوني رابطه کې و تر هغه وخته پورې چې څو دی خپل هدف ته رسیږي او موټر ته انفجار ورکوي. کله چې د موټر ته انفجار ورکوي له موږ سره رابطه قطع سوه. زموږ ټوله کورنۍ په دې باندې خبر وو او ډېر خوشحاله په دې باندې الحمدلله، ځکه په دې خاطر باندې چې زموږ په کورنۍ کې داسې یو کس پیدا سو. نور انشاءالله داسې په وروسته کې هم بیا داسې یو احساس نه دی راته پیدا سوی او په مخکې کې هم ډېر خوشحال و. کله چې دی خپل هدف ته ورسېدی هم ډېر خوشحالي په دې کول چې الله پاک دی خپل هدف ته ورسوی او نور مظلوم مسلمانان د ده سره خوږ نه سول. دی تقریبا داسې کله په جهاد مکلف سو، یعنې چې کله دی فقط غټ سو د امارت اصولو ته برابر و چې دی جهاد وکړي، د خپل جهادي خدمت یا د دیني علم کو په دیني تعلیم باندې مبتلا و. بیا چې کله تر حده پورې دیني تعلیم وکړ، د هغه څخه وروسته بیا خپل جهادي سلسله روانه کړله. بیا په هغه کې ډېر ښه د مینو ماهر استاذ و، تقریبا 4 کاله د خپل جهادي خدمت وکړي. بیا په لیزري اسلحو باندې ډېرې ښه غذاګانې وکړلې. وروسته د هغه څخه دی استشهادي ته آماده سو. کله چې دی د استشهاد ډګر ته راووتی، بیا تقریبا 5 واره نور د استشهادي حملې ته ولاړی، خو هغه به هدف ته ونه رسېدی. د بعضې مشکلاتو په خاطر به بیرته انتظار سو. 6 وار دا و چې د 2019 کال د نومبر په 10 نیټه باندې الله جل جلاله د خپل هدف ته د مازدا موټر بم په وسیله باندې ورسوی او فدایي حمله یې وکړه. نو د کورنۍ د غړو خبرتیا داسې وه، خو دی له ما سره په خپله په ټلیفوني رابطه کې و. تقریبا داسې کله خپل هدف ته را روان و، له ما سره ټلیفوني رابطه کوله چې انشاءالله زه د خپل هدف په لور روان یم. نو بیا 10 دقیقې مخکې له ما سره ټلیفوني رابطه قطع کړه، خدای په معنا یې وکړي. بیا زموږ بل ورور هغه ورسره په رابطه کې و تر دغه وخته پورې چې کله د موټر ته انفجار ورکوی. کله چې موټر ته انفجار ورکوي نو موږ یقین زه اجمل عبدالحی صاحب نومیږم، د شهید مقدس فدایي پلار یم. شهید هغه مقدس فدایي د سنګین په ولسوالۍ کې هغه په حموي ټانک په وسیله سره پر مخالفینو باندې هغه حمله وکړله. د هغه حمله کې مطلب هغه خدای پاک د سنګین ولسوالۍ هغه فتح کړله. نو کوم وخت چې موږ هغه خبر سو د شهادت ډېر موږ خوشحاله وو په دې باندې، د په هغه شهادت باندې او په دې حمله باندې چې دا کفار وو، دا منافقین بې له داسې مجاهدو هغه نه ناکامه کېږي. او دی چې و دغه مقدس شهید فدایي 3 کاله مخکې جهاد کړی و، بیا خپل په طبیعت باندې دی و دغه عملیې ته آماده سو. ډېر خوشحاله وو، موږ ټوله قریبان هغه په دې خوشحاله وو، په دې باندې ویاړ کوو چې په موږ کې داسې یو شخص مجاهد پیدا سو. هغه شهید مقدس چې فدایي حمله وکړله، بیا موږ هغه د حکومت تر ساحې لاندې کور وو، هغه ګزاره مو کوله. بیا د حکومت خلک خبر سوله، بیا چې خبر سوله بیا یې زه 2 واره طلب کړلم. هغه استخبارات بیا دا پوښتنې راسره کولې چې دا ستا زوی 2 وارې زه غوښتی یم، مطلب هغه و استخبارات ته پوښتنې راسره کړي دي. نور هم دغسې موږ بیرېدلو باره خو موږ هم په دې پوهېدلو چې دا موضوع ګرانه موضوع د طالبانو په دغه دوی ته معرفي سولو. نو موږ ډېر ځورېدلو، دا نور زامن وګرده مو ځورېدلو دلې وو، خو بیا به هم ګزاره کوله ډېره، مطلب هغه خفیه ګزاره مو کول. هغه شهید مقدس چې فدایي حمله وکړله، ما سبقان ویله ژنګ راته رالی، د ژنګ په خاطرو هغه چې ځان معرفي کړي چې دی شهید سو.